اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاکار او په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او مل پلاوي سره په چهارچنار ماڼۍ کې وکتل. په دغه ناسته کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو له نړیوالو سره د افغانستان د اړیکو پر پیاوړتیا د لویو اقتصادي پروژو پر ژر پیل او ګډو همکاریو خبرې وشوې. ښاغلي کاملوف وویل په افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوی څپرکی پرانیستل شوی او د خوښۍ ځای دی چې د دغو اړیکو له مخې د افغانستان پر اقتصادي بیارغونه او د اقتصادي سیستم پر پیاوړي کولو سره په ګډه خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه تاشکند په راتلونکي جولای میاشت کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړوي چې د اسلامي امارت لوړ رتبه استازي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکوي. ملا عبدالغني برادر اخوند ښاغلي کاملوف ته د نوې دندې مبارکي وویله او د تاشکند له لوري د جوړېدونکي کنفرانس هرکلی یې وکړ او دا یې د روابطو د رامنځته کولو لپاره مثبت ګام وباله. دغه راز ملا عبدالغني برادر اخوند ټینګار وکړ هر څومره زر چې ازبکستان کولی شي د ترمیز مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ په ګډون د برېښنا او هوایي چلند په برخو کې د نیمګړو پروژو کارونه دې بشپړ کړي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او د لا پراختیا هیله یې وښوده. سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې